गिरा हो दे कौम ته سخکاری نه गिरा هغه شی دی دا یاد لرئ که یو سړی ګیره کله کړه او په شیشه کې وکته او وی چې زه خو ډېر ښایسته شم نو په ټکي کافر شي ځکه چې تا د پیغمبر سنت کل کړه او تا وی چې زه ښایسته شم نو توهین سنت شو توهین سنت باندې سړی کافر شي بیا ګیره د 1,40,000 پیغمبرانو سنت دی په جنت کې د بی بی حوا د سر ویختو نو آدم علیہ السلام تقاضا وکړه چې خدای داسې ویخته زمام پکار دي نو الله ورته وی چې طالبم زینت درکم نو ګیره ولا پیدا کړه ورته آدمه د بی بی حوا زینت د سر ویخته دي او ستا زینت دا ګیره ده نو ګیره د سړي زینت ته په دې ښایسته ښکاري په دې ښه ښکاري نو عرض میں داو چې ډېر احتیاط کوئ د پیغمبر سنت تا سپک قتل د دغه خلقو به د خدای سره هیڅ تعلق نه د پیغمبر سنت تا سپک قتل د دغه خلقو به خدای سره هیڅ ځای نه بعض خلق وایي چې خزه میں خپکیږي چې ګیره پرېږدم نو خدا کړ د ښځې چې ویښته خوښ نه دي نه یې راوله دنه سر کل کا او ته ګیره کلوه یو خدا غیرت وکړي نه یې وله راوله ستا دا ګز ګز ویښته چې په سر ولاړ دي زما دا خوښ نه دي هغې نه سر کل کا مولای ته جوړه کا او ته ګیره کلاوه تم ځان ته سړی دی چې تا ښځه تا ته ووایي چې ستا ګیره زما خوښه نه ده ته سړی بیا بیا سپینه او توره تورواله د ګیرې خالص تورول چې دي دا حرام دي خالص تورول د ګیرې چې دي دا حرام دي اول ګیره د ابراهیم علیه السلام سپینه شوې وه سپین ویښته پکې ولګېده وی یا الله دا زما ګیره خو سپینه شو ورته ووی چې هذا وقارک ابراهیم دا ستا عزت ته نو ابراهیم علیہ السلام دعا وکړه چې اللهم زد وقاری خدای زما دا وقار نورم زیات کا نو ټوله ګیره سپینه شو اوس خدای او د خدای رسولانو چې کوم شي ته عزت ویلی دی او کوم شي ته زینت ویلی دی او هغې ته زه بېعزتي ووایم یا هغې ته بدرنګي ووایم دی خوا ګورئ دی خوا د کمیټۍ مهرباني راله ستاسو ملک دی اوبه ګورئ د بېنظیرې پرکټي یو مونږه